بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان الله مروت، تاسو کوربه مروت بلاګر چینل سره حاضر یو. موجود یو کرک چې بیرې هوټل ورتای دا چې پېښور نه ډي خان ته چې مین انډس هایوې باندې موجود ده. ډېر مشهور هوټل ده جی. لږ ریفریشمنټ لپاره ودرېدلو، روانو کلي ته. ما ویله چې وړوکی غوندې ویلاګ جوړ کړو، دا ځای تاسو ته ښکاره کړم. راجو جي تاسو ته زه دا هوټل ته ښکاره وړوکی غوندې هوټل ده، ریفریشمنټ لپاره فیملیانې راځي دلته او وسا کېږي، چای مړۍ کوي او ډېر مزدار هوټل ده او ډېر لو پرایس باندې خوراک پکې ورکوي. ډېر مزداره خوراکۍ ده، ډېر صفا ماحول ده فیملی لپاره او ټولو خلکو لپاره، خاص کر فیملیانو لپاره ډېر سپیشل کمرې جوړې دي. آرام پکې کوي ځکه چې پېښور نه تر ډي خانه پورې کافي سفر ده. موږ خو لکي ته روان یو، نو مزل لږ کې پاته ده، خو بیا هم لږ کې ودرېږو. ما ویله چې تاسو دا هوټل ته ښکاره کړه، راجو ته ښکاره ویږي. دا جي مین ریسپشن ده. مهرباني جی، خوشحال اوسئ جی. دا یې مشران دي جی. ډېر صفا ماحول ده جی. دا بیرې هوټل ده جی. بیرې هوټل باندې یو ښکلی غوندې ټاک شاپ ده. هر قسم سہولت او هر قسم شیان خوراکي ور میلاوېدلی شي. په چې تاسو کله چې سټې کوو ضرور تاسو دې نه مستفید کېدلی شو. تاسو به دا وړوکی غوندې ویلاګ خوښتلی جي. کله نه چې تاسو پېښور نه ډي خان ته سفر کو یا داسې کراچۍ پورې سفر کو، نو ضرور دلته سټې وکړو. دغه جي چای ډېره مشهوره ده، بیرې هوټل په بیرې باندې یادېږي. دا وړوکی غوندې بیره ده جي. ما شاته تاسو ګورو، دې بیرې باندې یادېږي دا هوټل او بیرې هوټل ده. تاسو ته پکار ده چې دې باندې سټې وکړو. چای مړۍ هر یو شی ډېر مشهور دی، خو سپیشلیټي چې دوله ده چای ډېره مزداره ده. تاسو دا ویډیو به خوښه سلي. بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړو. الله مو خوشحاله او آباد سره. الله په امان. الله حافظ.